تازه او ډیر بد خبر د بدخشان ولایت څخه د کوکنارو محوه کولو کاروان نښه شوي 3 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. سلام، وخت مو بخیر. په مو کې د نن ورځې تازه او مهم خبر ته د طالبانو کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د بدخشان په فیض آباد کې د طالبانو پر نظامی کاروان د چهارشنبې ورځې برید په تړاو ویلي. دغه موټر سایکل برید د پولیسو پر هغه کاروان شوی چې کوکنارو له منځه وړلو لپاره یې له سیمې څخه د تېرېدو په حال کې و. نوموړي وړاندې لیکلي دي د ابتدایي معلوماتو پر اساس دې پیښه کې 3 پولیس وژل شوي او 15 ټپیان دي. پیښه تر څېړنو لاندې ده، خو ځایي سرچینو په دې برید کې د 7 طالب وسلوالو د وژل کېدو او 14 د ټپي کېدو پخلی کړی. تېره شپه طالب ویان ذبیح الله مجاهد د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي وو چې په بدخشان کې د کوکنارو په سر رامنځته شوی جنجال حل شوی او ښایي خلکو هم د کوکنار کروندو له منځه وړلو سره هوکړه وکړي. دوستانو، دا د نن ورځې چمتو کړی خبر د بیا هم پر لاس کارم په جاري